ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لوی او بخونکي سختن تعالی په سپیشلی نامه درنولدونکو نن شنبه د 1404 هجري شمسي کال د دلویال سلواغې میاشتې 4 نیټه ده. درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان ولایت عامه روغتیا رئیس د کابل ننګرهار لوی لارې په مسیر د بیړنیو خدماتو له روغتیايي مرکزونو څخه لیدنه وکړه. بل لور ته روغتیا پالانو ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې 24 ساعته به د هیوادوالو خدمت کوي. دا د لغمان ولایت کارغی ولسوالۍ اړوند 2 نمبر شهرا کې د کابل ننګرهار لوی لارې په مسیر د بیړنیو روغتیايي خدماتو مرکزونه دي. د روغتیايي خدماتو د څارنې په موخه د ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین د شپې په ناوخته کې له همدغو مرکزونو څخه لیدنه کوي. کابل لغمان ویلیر باندې نظارت د کلینیکونو وکړه نن ورته ترما کې ولاړو د په خاطر باندې دا واقعیت د ویلیر باندې ډیر وي او د شپې لخوا موږ همیشه د کلینیکونو نظارت کوو د په خاطر باندې نوکریوال باید موجود وي او هغه مې کلینیک د خلکو مخلاص وي. بل لور ته په همدغو مرکزونو کې شته روغتیا پالان ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په هر ډول حالاتو کې به دوی په 24 ساعته ډول د خپلو هیوادوالو خدمت کوي. کابل جلال پر لوی لار د ترافیکي واقعاتو ترڅنګ په نوموړي مرکز کې د جراحي عاجل واقعات او همدارنګه د داخلي عاجل واقعات تداوي کیږي. موږ ولسته ډاډ ورکوو چې زموږ خدمات 24 ساعته دي او موږ د دوی په خدمت کې یو. د یادونه ده چې وخت نا وخت د ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین د روغتیايي خدماتو د څارنې په موخه د ولایت بیلابېلو روغتیايي مرکزونو څخه لیدنه کوي. علي شنګ ولسوال د یادې ولسوالۍ اړوند مایل درې ته د سړک د نظارت په موخه سفر وکړ. د لغمان ولایت علي شنګ ولسوال قاری عبدالقاهر متوکل د یادې ولسوالۍ اړوند مایل درې ته د سړک جوړونې کاري بهیر څخه د نظارت په موخه سفر وکړ چې د یاد سفر په لړ کې د تلي کلي له قومي مشرانو سره ناسته وکړه. په یاد ناسته کې قومي مشرانو ته وینا وکړه او وی ویل چې هیواد مو ګډ کور دی، باید رغونې په اخلاص او امانتدارۍ سره تر سره کړو او د سړک کارونه په سمه توګه پر مخ ویوسو. بل خو د مایل درې قومي مشرانو ښاغلي متوکل ته ډاډ ورکړ چې د سړک کارونه به د انجنیرانو د نقشې مطابق پر مخ وړي او په وخت به یې پای ته رسوي. ښاغلي متوکل زیاته کړه چې یاده پروژه د ای بی ام موسسې په مالي ملاتړ تطبیق کیږي چې 160 کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوې ده. یاد سړک د 4 کیلومتره په اوږدوالي او 4 متره عرض سره د مایل درې پیتاوي طرف ته جوړیږي چې شپږ لوی کلی په بر کې نیسي چې د یاد کلیو ولسونو ته په دغه سړک کې له جوړېدو وروسته ګڼ سهولتونه رامنځته شي. لغمان کې وروستیو واورو بارانونو خلکو ته زیانونه اړولي. د لغمان ولایت د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي رئیس قاری خیر محمد غازی رسنیو ته ویلي چې د تېرې شپې واورې او پرلپسې بارانونو له امله د مرکز مهترلام سربیره په ولسوالیو د دیش په شاوخوا کورونه په کلي او قسمي ډول نړېدلي دي. په مرکز مهترلام علي شنګ الینګار او کرغی ولسوالۍ کې 15 څاروي تلف شوي او د مرکز مهترلام اړوند سپرو کې 2 ماشومان هم سطحي ټپیان شوي دي. ښاغلي غازي زیاتوي د ولایت مقام د حکم په اساس یې د ګلارام او شلټک سیمو لزګونه واوره او باران ځپلو کډوالو کورنیو سره لومړنۍ مرستې چې ترپالونه، ژمني کیټونه او نور د اړتیا وړ توکي پکې شامل وو رسولي او ډېر ژر به نورې مرستې هم ورته ورسوي. د بادپخ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د حرفوي زده کړو او مرغدارۍ لپاره سروې ترسره شوه. د بادپخ ولسوالۍ په شاګولیانو، اندروړ او ګړوچ سیمو کې د اقتصادي پیاوړتیا او د خلکو د معیشت د ښه والي په موخه د حرفوي زده کړو مرغداري د جوړولو لپاره سروې ترسره شوه. د سروې پر مهال د حرفوي زده کړو لپاره ټول 3 تنه په نښه شول چې له ډلې 8 ښځې او 14 نارینه شامل دي. هغه کسان چې د حرفوي زده کړو لپاره انتخاب شوي دي د 6 میاشتو لپاره به مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او د یادې مودې په ترڅ کې به هر ګډونوال ته د میاشتې 8500 افغانۍ د
مالی ملاتړ په توګه ورکړل شي ترڅو د زده کړو بهیر ته په ښه ډول دوام ورکړي. همدارنګه د سروې په ترڅ کې د 950 کورنیو لپاره د مرغدارۍ د جوړولو لپاره هم ارزونه ترسره شوه. هغه کورنۍ چې د برخې لپاره انتخاب شوي دي د کورنۍ باغچې یا مرغدارۍ ترڅنګ به د 6 میاشتو لپاره هر میاشت 3200 افغانۍ نغدي هم ورکړل شي چې موخه د کورنیو عاید لوړول او د خوړو خوندیتوب پیاوړي کول دي. درنو قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.